او بیا یې راپور چمتو کړی دی. دغو سناتورانو خپل راپور د درېنۍ په ورځ د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړ. د راپور د سر موضوع په نورستان کې د تیرو 6 کلونو په اوږدو کې د څه باندې 500 رینجرو د ورکېدو او له تیرو 10 کالو راهیسې په دغه ولایت کې د نږدې 2700 میله وسلې د ورکېدو خبره شوې ده. د دغه راپور په خپرېدو سره په مشرانو جرګه کې یو لړ نیوکې او بحثونه وشول او د ورکشو مهماتو او ګاډو په اړه سناتورانو اندېښنې وکړې. د مشرانو جرګې د تنقیدي تقنینیل او له فساد سره د مبارزې د کمیسیون مشر حافظ قیوم دا خبرې کړې دي چې واقعا د خواشینۍ ځای ده چې دومره ډېر وسایل او دومره ډېر رینجر موټر ترې تم کېږي چې د سرنوشت لیکنه او درنلیدونکو تاسو ته ولوسته. سرنوشت لیکلي افغانان اشغالګر ځواکونه نه غواړي. تقاعد شوی امریکایي جنرال ماکرسټال چې یو مهال په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د میشتو نړیوالو ځواکونو قوماندان وویلي د سپینې ماڼۍ د هغې پرېکړې ملاتړ کوي چې غواړي تر 2014 زېږدیز کال تر پای له افغانستان څخه عسکر وباسي، خو ویلي د امریکا باید یو ډول امنیتي حضور په افغانستان کې وساتي څو د افغانانو ملاتړ وکړي. ماکرسټال چې یو مهال افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان و اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي دي موږ اخلاقي مسؤلیت لرو. موږ د 2001 زېږدیز کال وروسته په خلکو کې د دې تمې پیدا کړې چې امریکا به په افغانستان کې وي څو دا هیواد بیرته د طالبانو د وخت ګډوډیو ته ورتلو وژغوري. نوموړي دا څرګندونې واشنګټن ته د افغان ولسمشر حامد کرزي د سفر په اوږدو کې کوي چې ټاکل شوی په ترڅ کې به افغان او امریکایي چارواکي په افغانستان کې د 2014 میلادي کال وروسته د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر او ترنګوالي په اړه او همدارنګه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهالې امنیتي همکاریو د تړون په اړه خبرې وکړي. ماکرسټال ویلي دي د افغانان اشغالګر پوځ نه غواړي، خو دوی دا ویره لري چې امریکا به په چورلټه توګه له افغانستان څخه ووځي. خدمتګار سرنوشت لیکلي د امریکا لپاره بي پیلوټ الوتکو د څارنې او برید پوره امکانات برابر کړي. له افغانستان او پاکستان سره استخباراتي اړیکې هم ښې شوي او ښایي خپل ټول عسکر له افغانستان وباسي. جنرال بارنو خبره ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزي چې له امریکایي چارواکو سره د خبرو په موخه متحده ایالاتو ته تللی په دې باور ده چې امریکا په سیمه کې د خپلو ګټو د ساتنې او د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره چې له ایران او پاکستان څخه راپورته کېږي په افغانستان کې د پوځي اډو ته اړتیا لري. دغه څرګندونې د پارن پالیس خپرونه کې د جنرال بارنو په لیکنه کې راغلي دي. جنرال بارنو لیکي ولسمشر کرزي په دغه فکر او نیت امریکا تللی چې له امریکایي چارواکو سره په بحثونو کې برلاسه دي او متحده ایالات په افغانستان کې له پوځي اډو پرته بل هیڅ اغیزناک ستراتیژیک انتخاب نه لري. چې دا هم د مهمو سرټکو څخه بیا هم سرنوشت لیکلي د سولې سرګردان کاروان د خطر د پاټک پر وړاندې نړیوال نظامي ائتلاف تر هغه وخته پورې چې په افغانستان کې نظامي حضور لري لږ تر لږه د دریو موضوعاتو په شاوخوا کې ګډ دریځ لري. د یوې لاسپوڅې کمزوري او واکمنۍ ملاتړ، د ژبني قومي او مذهبي نفاق پوتنسیل تازه ساتل، د مختلفو جنګسالارانو داعش او نور زمینه برابرول. خو په وروستیو کلونو کې د غړو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د جګړې او سولې په اړوند مخکنی اتفاق تر سوال لاندې راغلی دی. د جګړې د دوام پخوانۍ انګیزې د نیویارک چاودنه او ورسره په تړاو د تروریزم سره ګډه مبارزه چې د لویدیځو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا محور جوړوي ځایي سیاسي ټکرونو ته سپارلی ده چې دا هم د سرنوشت ورځپاڼې له مهمو سرټکو څخه.
سرنوشت لیکلی چې د دولتي انټرنیټ سرعت ډیر او بیه کمه شوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وايي د دولت لخوا ویشل شوی انټرنیټ په بیو کې تر 50 سلنې ډیر کموالی راغلی دی. د دولتي مخابراتو شرکت مشر بي بي سي ته ویلي د انټرنیټ د بیو د کمیدو ترڅنګ د انټرنیټ په سرعت کې هم تر 50 سلنې ډیر زیاتوالی راغلی دی. د دولتي مخابراتي شرکت مشر ګل احمد راستمن وایي د انټرنیټ د بیو کمیدو ترڅنګ د انټرنیټ په سرعت کې هم تر 50 سلنې زیاتوالی راغلی دی. ښاغلي راستمن وایي وړاندې به د افغان ټیلیکام شرکت لخوا 1 میگا بایټ انټرنیټ په $300 پلورل کېده، خو وروسته له دې به 1 میگا بایټ انټرنیټ په $90 پلورل کېږي. د نوموړي په وینا د هغه انټرنیټ په سرعت کې ډیروالی راغلی چې د لین لرونکو ټلیفونونو پر مټ ویشل کېږي. د چارواکو په وینا وړاندې په یوه ثانیه کې 128 کیلو بایټه سرعت لرونکي انټرنیټ په 1250 افغانیو د ټلیفونونو پر مټ پلورل کېده، خو تر دې وروسته به په 1000 افغانیو او 250 کیلو بایټه انټرنیټ پلورل کېږي. چې دا هم د سرنوشت ورځپاڼې مهم سرټکي و درنو لیدونکو چې تاسو ته مې ولوست او دا راغلو محور ورځپاڼې لیکلي ولسي پاڅونونه د چا له لاسه مات شول، دولت کا طالبان.